صلى عليك الله يا خير الورى تعدد حبات الرمال وأكثرا الذين هم أهل الفضل والعدالة وعلى آله وصحبه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون صدق الله العظيم. سورة یاسین دوشتم سپارہ اتم نمبر آیت. ما قبل د نزول قرآن حکمت بیان شو ورپسې تقدیر الہی سره تسلی و خاتم الانبیاء صلی الله علیه وسلم ته دلته الله جل جلاله یو دو مثالونه ذکر کړي د دین لری کېدو. د بعد عن الدین مثال نمبر 1 دار انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا. الله پاک وی چې موږ د دې په سټونو کې اعناق جمع د عنق، عنق سټ ته وي سټ وی موږ په دې کې کړه واچو فهي الى الاذقان اکړه به تر ځنې ځنې پوری فهم مقمحون او دی به سرونه اوچت کړي کړه مچولی په دې سټ کې ورلا تر ځنې پوری او سرونه به داسې اوچت نیولي ښکته کولې بنی شي. اب داسې کړي چې هغه کړو کې داسې نیغ نیغ میخونه غونتې لګېدلي نو هغه د دې ځنې ته اړمي نو دې ښکته نشي کته دا سره داسې اوچت نیولې او اخوا دغه کته نشي ښکته نشي کته خپل ځان نشي لیدي، خپل ځان نشي لیدي. لکه په هوا باندې وسم د زمیدار زناور مانج خارق مارق ولګي نو دا ساروی بیا ځان غري په د غزي باندې جبر راکاږي نو کو زمیدار په دوی مو ولګي نو به دا ساروی فلور تاوي غزي سټي نو غدارو مو سټي نو هغه کو زخريله مادي نو خامخا نقصان ور کوي نو دې سټته ولداسي د لرګي اوسې جوړ کړي هغه کې غیر چاپیر داسې موګي لګېدلې نو چې دا داسې سټ تاوي یو طرف ته نو هغه موګي داسې نیغ دی وخینو به سټو نه تاوي نو داسې کړه به د دې کافرانو په دې مرو کې چولي سټ کې چې دی خپل ځان نشي لیدي، خپل ځان نشي لیدي. دا به مثال. دویم وجعلنا من بين ايديهم سدا د دین مخ کې یو دیوال رستم دیوال او په دی باندې مون پرده راچول نو ګوره یا خدا په حقیقت باندې محمول له په قیامت کې به الله پاک دې ته کړه اچي او جهنم ته به بوزي. او یا قاضی ثنا الله باندې پتی رحمت الله علیه وایي چې دا یو مثال له لکه دا ماحول انسان ته ملاوي شي بعض خلکو ته داسې ماحولي غلط ماحول کې اوسېږي نو د خپل ځان نه ښکاري، خپل ځان ورته بالکل نه ښکاري چې څه کوم او بعضې او نور ټول خلک ورته ښکاري او بعضې سړی دومره په ماحول کې بد شوی دومره بد عملو کې مبتلا شوی چې نه ورته خپل ځان ښکاري نه ورته خلک ښکاري. نو د دې کافرانو مثال وایي داسې دی چې دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د راوړل شوي شریعت او دین او د دعوت نه مخ اړوي. څنګه مخ اړوي؟ هغه همدغه شان چې دی هغه دعوت ویني نه پیغمبر علیه السلام هغه ویني نه پیغمبر علیه السلام چې کوم قرآن دی ته خی هغه قرآن دی ویني نه نو څنګه دا کړه انسان له بده مړی کې چولی او د ځنې ته اړمې د خپل ځان نه ني
نو دا شي دی د حقیقت نه محروم لري د دې باندې اپزړونو باندې دی خو ځان ته داسې اسباب جوړ کړیو چې ځان د دین نه لري کړو سره د دې چې خو پوهېدل چې دا پیغمبر حق دی قرآن حق دی پیغمبر د الله جل جلاله استاد دی رسول دی خو د هغې باوجود دا به نه منل او ځان ته داسې اسباب جوړول چې موږ د دین نه لرې شو نو اسباب دی برابر کړو نو الله جل جلاله د دې په زړونو باندې مهر و او داسې مضبوط مهر پې و چې هیڅ قسمه څومره محنت پیغمبر علیه السلام پې وکړو خو هغې حق قبول نه کړو ګیر چاپېره داسې وه دا ماحول ځان ته داسې جوړ کو او الله ورته داسې ماحول بیا جوړ کو چې لکه انسان ته دیوالونه ګیر چاپېره وي نو دا دیوالونه چې ګیر چاپېره نو اخوا دیوال نه اخوا ښکاري نو دغه شان د دې په سترګو الله پردې واچولې او په زړونو یې ورته مهرونه وواله د دې مثال یې دیوالونو څه ورکړو څنګه چې دیوالونو نه اخوا سړی څه نه ویني داسې دیم حق نه لیدو پیغمبر علیه السلام حق نه منو وَإِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ يَقِينًا مَنْغَا اچولیو فی اعناقهم د دې په سټونو کې اغلالنا کړه فهي الى الاذقان دغه د ترزنې پورې وي فهم مقمحون پس دوی سرونه اوچت کړیو وجعلنا من بين ايديهم او وګرځو مونږه من بين ايديهم د دین وړاندې سدن یو دیوال ومن خلفهم او د دین رستو یو سدن یو دیوال فاغشيناهم او پردر اخورک لمنګ په دی باندې پټ کړل په پرده کې مونږ دی فهم لا يبصرون نو دی لیدل نه کوله یو خدغه تفسیر تاسو ته ما بیان کو یو بل تفسیر لیکلی دی چې ولید ابن مغیره او نور غړوټ کافران نه ونشوي د پیغمبر علیه السلام باره کې د قتل خبرې وکړي نو دی کې ابو جهل مو دی مشوره وکړه چې پیغمبر علیه السلام دا قتلو نعوذ بالله پیغمبر علیه السلام مانځه ته ولاړو نو دی کې یو کافر پاسې د وایي زه به قتلوم دی هسې نیغ نیغ ور روانو د پیغمبر علیه السلام د تلاوت آواز یې واورېد نو بس پته ورته ورغی چې دغلته دی نو چې دوی ورغلې نو پیغمبر علیه السلام ورته ښکارېده نو آواز یې اورېده او ښکارېده نو ځکه الله پاکوي وجعلنا من بین ایدیهم سدا ومن خلفهم سدا مخکې وروستو ګیر چاپېره مونږ دینه دیوال چاپېره کړو او په دې باندې پرده راواچوله په سترګو ورله پرده راواچوله فهم لا یبصرون دی نه لیده آواز یې اورېده لیده یې نه نو داسې کافر ور روانو داسې لاړې هغه آواز پسې روانو دا چې مخکې لاړې نو بیا یې آواز اورېده نو شاته نه آواز داسې په وروستو راغی نو بیا یې آواز داسې مخې نه راغی نو بیا مخکې لاړې داسې خو پیغمبر اسلام یې لیده نو دې راغلی کافرانو ته وایي چې آواز اورم او پیغمبر علیه السلام غوښته نه نو ټول کافران باندې په منډه باندې نو هغې ډېر کوشش وکړو چې موږ پیغمبر علیه السلام قتل کړو هغې ونه لیده ځکه چې الله جل جلاله څه چاپېره کړي دیوال چاپېره کړی په دې باندې پرده راچولی او کله چې پیغمبر علیه السلام هغه مکې مکرمې مدینې منورې ته هجرت نو د هجرت هغه واقعه کې پیغمبر علیه السلام دغه آیات لوسته وجعلنا من بین ایدیهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون پیغمبر علیه السلام د کور نه سل کافران ګیر چاپېره شي سل کافران د هرې قبیلې نه یو کافرو او دې دا مشوره داسې ځکه کړې وه چې د هرې قبیلې نه یو سړی د پیغمبر علیه السلام په قتل کې ملوث شي نو د پیغمبر علیه السلام چې کوم خاندان دی نو هغې به د بدل اخیستو نه عاجزه شي بس موږ به وله فدیه ورکړو بس خبره به خلاصه شي داسې یو مشوره او پلان یې جوړ کړی په دارالندوه دا د ابوجهل پارلمنټ و په دې کې د پیغمبر علیه السلام د قتل فیصله کېده او ابوجهل د شیطان د شیخ نجدي په شکل کې راغلی ده ولې دا مشوره ورکړې چې قتل یې دې خو بلا مشورې کړو جلاوطن به کو قید به کو قتل صلاح ول ابلیس شیطان ورکړی و چې بس دا قتل لا فیصله خدا او دا مشوره مغه ورکړه چې د هرې قبیلې نه یو کس ملګری کې چېرته بیا بدل نشي اخیستی خبره ورسېده چې په اسانه قصه ختم شي دیت به وله ورکړو بس
پیغمبر علیہ السلام ته پته ولګېده چې دې کور محاصره کړې ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کور نه راووته او شګې مو سره لاس کې د دې په سرونو باندې لګي لګي شګې مو اچولې او دا آیت لستو وجعلنا من بين يديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون دای بار بار لستو او دا غي پسترګو الله پردې راواچولې پیغمبر علیه السلام له پسرونو شګې مو اچولې داسې تیر شلا پچاونه لیدو دغه یو کافرو نو غبره په دیوال تماشا وکړه نو پیغمبر علیه السلام په خپل ځای باندې علی رضی الله عنه په کټ کې سملول او داسې صادر په چولې نو چې هغه د صادر لري کنو علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنہ علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنہ او علی رضی الله عنه د پیغمبر علیه السلام هو وسلاړ هیڅ چام نو لیدل بیا نور واقعیت استفاده خدا د آیت پس منظر ده د دې د وجنه علما وی چې څوک سار او ماخام سار مانځه پسې او ماخام مانځه پسې یول سپیر ہدایت وجعلنا من بین یدیهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون نو دې ته حصار و حصار نو دنه به یو محاصره چاپیره سحر جادو انسانی او جنی آفتونو نه بده محفوظي سار مانځه پس او ماخام مانځه پس یول سپیر دا وای لنډ آیت لږ وخت لګي او د علماء اکابرین او معمولات شامل دي وجعل بهم تفسیر همدار وجعلنا من بين ايديهم ويوغرزو منغا وړاندې د دین سدن یو دیوال من خلفهم ورست دینه سدن یو دیوال فاغشیناهم پردر واچول منغا په دی باندې فهم لا يبصرون ندیل دلنک ولا وسواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون پدې کې تسلی ده امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم ته خلاصه ده ما سبقره ور ما قبل پیغمبر اسلام ډیر زیات مهنت کړو په دی باندې خو به نه قبلو نو الله پاک ورته وایي چې برابر ده کدی ته یاره او کنه یاره دی ایمان نه راوړي ځان ته ماحول داسې جوړ کړی دی اسباب ځان ته داسې برابر کړی دي چې د دې اړو اراده نشته ایمان ته نو یو کار ته یو سړی اراده نه څنګه وکړو شي نو چې کار ته اراده نه و د دې اراده د کوپر ونو الله پاک په بیا مهر ولګو ها نو موږ بلا کوشش او مهنت کو چې ځان د ګناهونو معصیاتو نه الله نه پرمانونو ځان لری کو نو چې موږ اراده وکړو نو الله به زمون سره خپل امداد شامل حال کی او د دې ګناهونو د عذاب نه بوزو کنه یو سره اراده نه کوي کوشش نه کوي مهنت نه کوي نو بس به الله پاک په عذاب کې دا په دنیا کې د الله په نافرمانی کې مبتلا کېدل دا یو قسم عذاب دی وسواء علیهم وی برابر خبر ده علیهم پدی باندې انذرتهم کو یرید وی آیت یرید وی لرا ام لم تنذرهم یا نه یرید وی لرا لا یؤمنون دی ایمان نه وروړي انما تنذر یقینا یرویت من هغسو اتبع الذکر چې هغه اتباع کوي د نصیحت وس تنذر معنی دا چې ستا یرول فائدہ هغه چاله ور کوي اتبع الذکر چې هغه اتباع نصیحت کوي نصیحت قبلې وخشي الرحمن او هغه یریږي د رحمان ذاتنا بالغیب پنا لیدلو یعنی لیدلې نه او بیا د الله نه یریږي نو فبشره نو داسې کس له زیره ورکه بمغفرتن د بخشش بمغفرتن د بخشش زیره ولا ورکه په دې کې ګوره یو باریک نقطه هغه ده چې انسان نه بخامخه خطاګانی ګناهونه کوي نو چې کوم انسان نصیحت قبلې او د الله نه یریږي نو بزیره ولا ورکه چې الله به معاف کړي الله به معاف کړي فبشر وزیر ورکد له بمغفرت مغفرت چې الله به د ګناهونو معاف کړي واجر کریم او زیر ورکد له د اجر عزت مند ان نحن نحيي الموتى یقینا من بجوند کو مړي ونكتب ما قدموا او لیکم ما قدموا هغه سيزونه هغه اعمال قدموا چې لاندې لګري دي واثارهم او د دې هغه کارونه د دې چې څومره پکمو لارو باندې په کوم نقش قدم د چا په نقش قدم باندې تلی هغه ټول آثار مونږ د دې لپاره لیکو وکل شیء او هر شی احصیناه مونږ جمع کړی دی فی امام مبین واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین باقی ورپسې بیا
په یو مثال په ذریعه سره یو واقعې ته اشاره ده او واقع به ان شاء الله سبا وشي. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين.